ذرا خبر حضرت عثمان کړي په حال خبر مسلمان کړي نن یتیم شوی سپین قرآن دی امت په بلالا روان دی ذرا خبر حضرت عثمان کړي په حال خبر مسلمان کړي نن یتیم شوی سپین قرآن دی امت په بلالا روان دی بیا خبردار صدیق اکبر کئ په حال خبر حضرت عمر کئ علی حیدر تدا سوایا کنا ځوانان ملاړو لار خطایا کنا نشتا خالد بن ولید چراشی حسن حسین غندے سڑی چراشی پجڑا سر نن ہر انسان دے امت پا بلالا روان دے ذرا خبر حضرت عثمان کڑی پا حال خبر مسلمان کڑی نن یتیم شوی سپین قرآن دے امت پا بلالا روان دے قرآن سلگئی کڑی فریاد نا کوي مسلم بے غما د خوب نا کوي منبر محراب په جڑا سر د کنا ځوان او بوډا نا مارا ور د کنا حیا ملاړه فحاشی راغللا نا ترس خلقو بادشاہ راغللا لو یو وړو کینن پریشان دی امت په بلالا روان دی ذرا خبر حضرت عثمان کړي په حال خبر مسلمان کړي نن یتیم شوی سپین قرآن دی امت په بلالا روان دی غریب سړی چغې سورې کړي تیرې غمونو ورځې شپې کړي ته مو کړې معاف مونږ ګنهګار یو ربا خالي لاس لاړ ستا په دربار یو ربا ستا خزانو نه بس کم نشي دریاب به کم په یوه ستن نشي کوم خوا چې ګورې هی سوران دی امت په بلالا روان دی ذرا خبر حضرت عثمان کړي په حال خبر مسلمان کړي نن یتیم شوی سپین قرآن دی امت په بلالا روان دی زهر او راز دا علماء جنازه غلب السینه دا حفظا جنازه مونگا بی وسایو ناکاریو ربا دستا در رحم طلبکاریو ربا مونگ هر او رازی دی جڑلی خدایا سختو سختیو مونگ وحلی خدایا بستی صدا رنگ گزران دے امت پا بلالا روان دے ذرا خبر حضرت عثمان کڑی پا حال خبر مسلمان کڑی نن یتیم شوی سپین قرآن دے امت پا بلالا روان دے رب یو سوال پا عاجزی کوما ستا پا دربار منت زاری کوما مونگا ضعیف یو گناہگار یو دیر خوستا در رحم امیدوار یو دیر مونگنا بشوی وی غلطیان خدایا ہم باوی شوی خطا گان خدایا پسوال زاری نبی رحمان دے امت پا بلالا روان دے ذرا خبر حضرت عثمان کڑی پا حال خبر مسلمان کڑی نن یتیم شوی سپین قرآن دے امت پا بلالا روان دے او که ډیرو قدرمنو محترم اوریدونکو دا ترانه په کلم د محترم لیکوال کاری نبی رحمان مخلص قاعدت خیل او شیخ د استاسو ورور غزالی مروت